پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بل ولایت برید وکړ. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه په شپولې سیمه کې پاکستاني لوري د طالبانو د ځواکونو پر ګزمې برید کړی دی. د سیمې خلک وایي برید د شپې له 12 بجو پیل او تر پیشلمي یې دوام درلود. د دوی په وینا له دواړو لوریو د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېدل، خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزي دا برید تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو او پاکستاني لوري په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو پرون په کابل کې د پاکستان سفیر تر هغې وروسته احضار کړ چې یاد شوي هیواد وړمه شپه په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر افغان خاورې هوایي بمبارۍ وکړې او په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت سرپرست یې خپلو بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د پاکستان پر وړاندې د طالبانو نرمي په پراخه کچه د افغانانو له منفي غبرګونونو سره مخ شوی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.